بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستانو د عامو یوټیوب چینل ته ښه راغلی. لکه څرنګه چې د الکترونیکي تذکرو د نوملیکنې آنلاین بڼه غیر فعاله ده او په آفلاین ډول نوملیکنه ورته کیږي، نو له همدې امله په دې ویډیو کې تاسو سره د آفلاین بڼې د نوملیکنې او ثبت نام لارښود شریکوم. نو ویډیو تر آخره پورې تعقیب کړئ او په مهربانۍ سره ویډیو لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب او زنګوله هم در سره فعاله کړئ ترڅو زموږ د راتلونکي ویډیوګانو څخه هم باخبره شئ. د الکترونیکي تذکرو د آفلاین غوښتنلیک لپاره د دوو فورمو ډکول حتمي دي. یو انفرادي فورمه ده او بله کورنۍ فورمه لرو. راځو د انفرادي فورمې د ډکولو مرحلې ته چې کوم سیستم ډکیږي. هغه شخص چې د تذکرې غوښتنه لري نو د انفرادي فورمه باید حتمی ډکه کړي. دلته به میشته که نوم محمد هارون، تخلص حیدری، په انګلیش باندې به نوم او تخلص ذکر کړئ. محمد هارون، تخلص حیدری، د پلار نوم یې محمد انور حیدری، د نیکه نوم عبدالسلام تخلص حیدری، د مور نوم بیبی فاطمه، د زیږیدلو ځای هیواد افغانستان، ولایت کندوز، ولسوالي امام صاحب، د زیږیدلو نیټه نو تاسو به یې دلته ذکر کړئ، مثلا 12 د 5مې میاشتې کال 1902. د عسکرۍ خدمت کې کړی وي په هو کلیک وکړئ او که نه وي کړی نه خیر. زده کړه سواد که زده کړه لري بله، که نه لري نه خیر. نو سویه د زده کړې به مشخصه کړئ چې دی 12 پاس ده، 14 پاس ده، لیسانس، ماستر، دکترا، هر څه چې وي هغه به کلیک وکړئ. ولایت کندوز، ولسوالي امام صاحب، کلی علف بیرون، اصلی سکونت فعلی سکونت افغانستان، ولایت کندوز، ولسوالي امام صاحب، کلی علف بیرون. لومړی شمیره که چیرې تلیفون شمیره لرئ نو ذکر یې کړئ. دوهمه شمیره هم که چیرې ذکر کوئ ذکر یې کړئ. ایمیل آدرس که لرئ ذکر یې کړئ، که نه حتمی نه ده. مدني حالت که مجرد وي مجرد، که متأهل کونډه طلاق شوي په متأهل به کلیک وکړو. مورنۍ ژبه یې پښتو ده. بهرنۍ ژبو سره بلدتیا که چیرې لري دلته به اضافه کړئ. د هېواد له نورو ژبو سره بلدتیا دري باندې پوهیږي. د وینې ګروپ یې ذکر شي باید نسبت AB. د اوړي استوګنځی او دوهمه هغه کې هم د ژمي استوګنځی. که چیرې قوم کوچی وي نو دا فورمه دې ډکه کړي. د کوچیانو د قوم لپاره ده. قومیت پښتون، دین اسلام، مذهب سنی. د معلولیت ډول که چیرې یو شخص معلول وي نو د معلولیت ډول به یې ذکر کیږي دلته. دنده وظیفه آزاد. دویم تابعیت که چیرې د بل ملک تابعیت لري نو په دې به کلیک وکړئ او د ملک نوم به میشته کړئ، که نه لري نه خیر.
جنسیت نارینه ده. د رای ورکولو ځای مشخص کړئ. د کاغذي تذکره معلومات. که چیرې شخص کاغذي تذکره لري نو د کاغذي تذکره معلومات یې دلته ذکر شي. جلد 9 قلم انداز 1394. د پاڼې ګڼه به یې دلته ذکر کړئ. د ثبت ګڼه، د صکوکو شمېره، د صدور ځای او د صدور نیټه. دغه تذکره په کوم ولایت، ولسوالي او کوم تاریخ باندې صادر شوې ده. ولایت کندوز، ولسوالي امام صاحب، ورځ 2 میاشت 10 میاشت. په کوم کال کې؟ په 94 کې. دلته د غوښتنلیکونکي شخص به اخلي، تاریخ به ذکر کیږي. د کورنۍ مشر لاسلیک د ګوتې نښه به دلته اخلي، تاریخ به ذکر کیږي، تصدیق به کوي. دا فرمه که چیرې تاسو کاغذي تذکره لرئ دا فرمه عملي کوئ. د 18 کلونو څخه ټیټ عمر غوښتونکو هویت تصدیق د هغوی والدین او که له 18 کلونو څخه یو عمر پورته وي بیا 2 تنه افغانان د هویت تصدیق وکړي چې یو باید د دولت برحاله کارکوونکی یا د ګذر وکیل او یا هم د کلي ملک وي. بل تصدیق کوونکی د عادي وګړی وي چې د تذکره ولري. د تصدیق کوونکو د اړیک شمیرې لیکل، د تذکرو او هویت کارت کاپي نښلول او همدارنګه د غوښتونکو د اصولي اقاربو لکه د پلار یا ورور د تذکرې کاپي نښلول حتمي دي. د فورمونو په ډکولو کې دغه لارښود حتما په نظر کې ونیسئ او لارښود مطالعه کړئ. اول شخص په دې فورمه کې هغه شخص باید تصدیق وکړي چې د دولت برحاله کارکوونکی، وکیل د ګذر یا ارباب د کلي. هغه به تصدیق کوي، مکمل شهرت به ذکر کوي، د تذکره معلومات او دلته به هم د مهر یا تصدیق کوي. او په لاندې ځای کې دلته به هغه مربوطه مرجع د کارمند یا وکیل ګذر یا د کلي د ملک د برحالۍ تصدیق کوي. په دې دوهم فورم کې هم د یو عادي شخص چې تذکره ولري د هغې معلومات به درج کوي او دی به شست کوي. لاندې برخه ډکول تاسو پورې ربط نه نیسي، هغه د ادارې پورې تړلي. نو بیا هم تکراروم چې د فورم په ډکولو کې حتما هغه لارښوونې چې په فورم کې موجود دي په دقیقه توګه مطالعه کړئ. کورنۍ فورمې ته راځو. کورنۍ فورمه کې په دې فورمه کې د کورنۍ مشر لومړی خپل او بیا د خپلې کورنۍ د نورو غړو معلومات دی ولیکي. که د کورنۍ مشر متأهل وي د خپلې میرمن او ماشومانو معلومات دی ولیکي. که د کورنۍ مشر مجرد وي د خپل پلار، مور، ورور او خور معلومات دی ولیکي. که چیرې د الکترونیکي تذکرې غوښتنه په لاندې جدول کې غوره شي د انفرادي فورم ډکول حتمي دي. نو دلته اول به رئیس د فامیل خپل شهرت ذکر کا، محمد هارون، ولد محمد انور، د نیکه نوم عبدالسلام، جنسیت مذکر ده، د کورنۍ له مشر سره تړاو د خپل رئیس د فامیل ده او د الکترونیکي تذکرې غوښتنه درخواست تذکره الکترونیکي دا به هم که چیرې غواړي واخلي نو دا به چیک کړي. دلته هم وفات شوی که چیرې کوم شخص وفات وي په جزئیاتو کې به ذکر کیږي. دلته هم د محمد هارون مثلا شوی موږ متأهل نیولی ده، میرمن یې بیبي فاطمه، د پلار نوم یې عبدالرحمن، د نیکه نوم یې عبدالله، د
جنسیت ښځینه، د کورنۍ مشر سره قرابت یې، تړون، مېرمن یې ده، بهرنۍ تبع خارجي نه ده، تذکره اخلي یا نه اخلي. که چیرې تذکره اخلي نو دا به ټیک کړه او بیا به انفرادي فورمه حتمي ورته ډکوئ، او که نه اخلي ان ټیک. بل میرویس ولد محمد هارون، ولدیت محمد انور، نارینه، زوی ده، تذکره اخلي که نه اخلي. که چیرې دا ځای چک کړلو نو حتما به انفرادي فورمه ورته ډکوئ. همداشان ملالۍ ولد، تاسو کولی شئ دا ځای نه هم چې وکړئ کاپي پیسټ کړئ. ښځینه، لور. که چیرې تذکره اخلي نو ټیک یې کړئ او ورشئ انفرادي فورمه به حتما ورته ډکوئ. د انفرادي او کورنۍ فورمې د ډکولو وروسته کاپي د تذکرې مو، که چیرې پاسپورت لرئ د پاسپورت کاپي، که تحصیل مو کړی وي تحصیلي اسناد به مو د خپلې فورمې سره ضمیمه کړئ او یوه قطعه عکس به مو د انفرادي فورمه کې د عکس په ځای کې ونښلوئ او سایټ ته به تسلیم کړئ. وروسته مربوطه سایټ ستاسو اسنادو باندې کار کوي او هغه مراحل چې ضروري دي هغه به طی کیږي. او که چیرې تاسو کاغذي تذکره نه لرئ نو د خپلو اصولي اقارب لکه د پلار یا د ورور د تذکرې کاپي او د هویت د تصدیق کوونکو د تذکرو کاپي به د خپلو فورمونو سره حتما ضمیمه کوئ. د فورمونو د پی ډي اف سافت د لاسته راوړلو لپاره زموږ د واتساپ شمیرې ته پیام پرېږدئ. الله دې وکړي چې ویډیو مې د خوښې وړ ګرځېدلې وي، نو په مهربانۍ سره زموږ ویډیو لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب او زنګوله هم فعاله کړئ تر څو زموږ د راتلونکي ویډیوګانو څخه هم باخبره شئ. تر بیا مو په لوی رب سپارم. الله مو مل شه.